د غازی داستان څلورمه برخه. هندون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان عبدالله او نعیم د اسلام ننګیالي عبدالله اسلام ننګیالي د دښمن د صفو ماتون کی غازی. د غازی داستان د خپرونې درنو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د غازی داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو تیر برخه کې مو اوریدل سبا سهار لمانځه نه وروسته نعیم له مور نه بصرې ته د څو ورځو لپاره رخصت وغوښت. دا چې صابرې رخصت ورکړ کې نه کور دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. صابره د ده پر دې غوښتنه حیرانه شوه. وویل زویې ستا د ورور واده دی، ته هلته د څه لپاره ځې؟ مورې زه به واده نه یوه ورځ مخکې بیرته راشم. نه زویې تر واده پورې ته باید په کور کې وې. مورې ما ته اجازه راکړه. صابرې لږ په غوسه ورته وویل نعیمه ما ګمان کاوه چې ته په رښتیا د یوه مجاهد زوی یې، خو زما دا ګمان غلط و. تا ته د خپل ورور په خوښۍ کې ګډون ښه نه ښکاري. نعیمه ته له عبدالله سره کینه کوې؟ نعیم کینه؟ مورې دا ته څه وایه؟ زه به له ورور سره ولې کینه کوم؟ زه خو غواړم چې د خپل ژوند ټول راحتونه هغه ته ورکړم. زویې خدای جل جلاله دې وکړي چې زما ګمان غلط وي، خو بې له څه سببه ستا چوپتیا چټي په دښتو او بیابانونو ګرځېدل د څه شي ښکارندویي دی. مورې زه بخښنه غواړم. صابره ور وړاندې شوه، زوی په غېږ کې ونیوه او په تندي یې ښکل کړ. زوی د مجاهدینو سینې پراخې وي. ماښامهال نعیم د چکر لپاره بهر ونوت. د شپې له ډوډۍ وروسته په بستره وزغېد او تر ډېرې یې چورتونه وهل. د هغه په زړه کې اندېښنه پیدا شوه چې زما د چلن په وجه چې زما له مور سره څه بدګماني پیدا شوې ده، د عبدالله په زړه کې به هم ور پیدا شوې وي. دې تصور له ده سره د کور وتلو اراده پخه کړه. نیمه شپه هغه له بسترې نه اوچت سو، جامې بدلې کړې، بیا طبیلې ته ولاړ، په آس یې زین کښېښود، تر جلب یې ونیو او بهر ته یې د وتلو تکل وکړ چې څه په خیال کې ور وګرځېدل. آس یې هلته پرېښود او په انګړ کې د عذرا د کټ څنګ ته ودرېد. عذرا هم د نعیم په څېر د شپې په ویښ عادت شوې وه. هغه په بستره پرته وه او د نعیم ټول حرکات یې څارل. کله چې نعیم دې ته نږدې ورغی دې د زړه درزا زیاته شوه. دې داسې وښودله چې ویده ده او خپلې سترګې پټې کړې. نعیم تر لږ ځنډ ولاړ و. د سپوږمۍ رڼا د عذرا په مخ لوېدلې وه او داسې ښکار کېده چې د اسمان سپوږمۍ د ځمکې د سپوږمۍ سیل کوي. د نعیم سترګې د عذرا په بڼه داسې جذب شوې چې تر څه ځنډه هغه له شاوخوا ناخبره و. بیا یې یوه اوږده ساه واخیسته او په دردناکه لهجه وویل خدای جل جلاله دې تاسو ته واده مبارک کړي. د نعیم د دې خبرې په اورېدو په عذرا لړزه راغله. هغې ته داسې ښکاره شوه لکه چا چې په یوه کنده کې غورځولې وي او خاورې ورباندې اړوي. ساه یې بنده شوه. غوښتل یې چیغې وکړي خو یوه نه لیدونکي لاس یې خوله په زوره پرې پټه کړه. غوښتل یې ورجګه شي او د نعیم په پښو کې سر کښېږدي او ورته ووایي چې زما ګناه څه ده. د داسې ولې وویل خو دردېدونکی زړه یې همهغسې پاتې شو او درزا یې په سینه کې خپ کړم. هغې د سترګو غړولو او نعیم ته د ورکتلو جرأت هم ونه کړ. نعیم د آس لپاره بیرته طبیلې ته لاړ. عذرا له بسترې نه جګه سوه او د انګړ نه بهر ووته او د یوه دیوال شاته ودرېده. نعیم بهر ووت. عذرا ور وړاندې شوه، د نعیم په مخ کې ودرېده. نعیمه ته چېرته ځې؟ عذرا ته ویښه یې؟ زه ویده شوې کله یم. ګوره نعیمه هغې له دې نه وړاندې څه ونه ویلی شوه او بیا ور وړاندې شوه. د نعیم له لاسه یې د آس جلب واخیست. نعیم عذرا زما د راګرځولو هڅه مه کوه، ما پرېږده چې ولاړ سم. چېرته به ځې؟ له ډېرې مودې پس یې په نامه غږ پرې وکړ. عذرا زه څو شپې بصرې ته ځم. مګر دا مهال ولې ځې؟ عذرا ته له ما نه پوښتې چې دا مهال ولې ځم؟ تا ته څرګنده نه ده؟ عذرا ته معلومه وه د هغې زړه درزېده. شونډې رپېدې. د نعیم د آس جلب یې پرېښود او اوښلنې سترګې په دواړو لاسونو پټې کړې. نعیم وویل عذرا ته به خبره نه یې چې زما په زړه کې د دې اوښکو څومره قیمت دی، خو زما دلته اوسېدل مناسب نه دی. زه چې خفه وم تا به هم غمجنه کړم. په بصره کې څو ورځې پاتې شم، زما طبیعت به راسمبال شي، زه به ستا د واده نه یوه دوې ورځې وړاندې د رارسېدو هڅه وکړم. عذرا زه په دې ډېر خوښ یم او ته هم باید خوښه وې چې ستا راتلونکی خاوند له ما نه د غوره صفتونو خاوند دی. کاشکې تا ته معلوم ووای چې زما له ورور سره څومره مینه ده. عذرا دغه اوښکې دې هغه ته ور ونه ښیې. عذرا وپوښتل ته رښتیا روان یې؟ نعیم زه نه غواړم چې هره ورځ مې د زغم ازمایښت وي. عذرا ما ته داسې مه ګوره، ورځه
وزرا هم بې له دې چې نور څه ووایي بېرته ستنه شوه. څو ګامه چې ولاړه نعیم ته یې مخ ور واړوه. هغه تر اوسه یوه پښه په رکاب کې ایښوه او دې ته یې کتل. وزرا مخ ور واړوه او ګړندۍ ولاړه، په خپله بستره پړې مخ پرېوته او په سلګیو شوه. د معتصم بلا د جوش هغه جذبه در یاد کړه، د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه، د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه، ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علوم دور هغه علمی خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان، خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، نعیم پر آس پښه واړوله، لا یې څو ګامه نه و اخیستې چې چا له شا نه منډه ور واخیسته. د آس جلب یې ونیو. نعیم حیران ودرېد. د هغه په مخ کې عبدالله ولاړ. نعیم په حیرانۍ وویل وروره. عبدالله په صحنمن غږ ورته وویل راکوز شه. نعیم وروره زه له کلي څخه ځم، ما ته معلومه ده، راکوز شه. نعیم له آس نه پلی شو. عبدالله په یوه لاس آس جلب او په بل نعیم تر مټ ونیو او بیرته راوګرځېد. چې د کور انګړ ته راورسېدل وویل آس په طبیله کې وتړه. نعیم څه ویل غوښتل خو عبدالله په حکیمانه انداز درېدلی و. هغه څه ونه ویله شو او د حکم له منلو پرته یې بله لار ونه لیده. هغه آس په طبیله کې وتړه، بیرته راغی او ورور ته نږدې ودرېد. عذرا په بستره پرته وه او دا ټوله ننداره یې لیدله. عبدالله بیا نعیم تر مټ ونیو. د کور په یوه کوټه وننوتل. عذرا لړزېدله او له خپل ځای نه اوچته سوه. غلي ورغله. د همهغې کوټې کړکۍ ته ورنږدې سوه چې دواړه ورونه وننوتل. عبدالله وویل شمه بله کړه. نعیم شمه بله کړه. په کوټه کې د وړیو یو لوی ټوکر غوړېدلی و. عبدالله په هغې کېناست او نعیم ته یې هم د کېناستلو اشاره وکړه. وروره ته ما ته څه ویل غواړې؟ هېڅ نه، ته کښېنه، زه چېرته روان وم، زه له تګ نه راګرځم، کښېنه، له تا سره مې ضروري کار دی. نعیم پریشانه کښېناست. عبدالله نعیم ته وکتل او په مسکا یې ورته وویل نعیمه ته به سرې ته ځې؟ نعیم ځواب ورکړ وروره دا راته معلومه نه وه چې تاسو جاسوسي هم کوئ. زه بخښنه غواړم نعیمه، زه ستا نه د عذرا جاسوسي کوم. ورور جانه د عذرا په باب دومره زر نظر مه ورکوه. عبدالله په ځواب کې نعیم ته وکتل. نعیم له شرمه سر کښته واچوه. عبدالله لاس ور اوږد کړ او د هغه سر یې راپورته کړ. وویل نعیمه زه ستا او عذرا په باب هېڅکله غلط نظر نشم ورکولی. ته بصرې ته ولاړ شه او دا لیک ماما ته ورکړه. بیا د نعیم په لاس کې یو لیک ورکښېښود. ورور جانه تا څه لیکلي دي؟ په خپله یې ولوله. ما ستا لپاره یوه سزا ټاکلې ده. نعیم لیک ولوست. ګران ماما السلام علیکم. څرنګه چې ستا په څېر ماته هم د عذرا راتلونکي ډېر ارزښت لري، ځکه خو تر ځانه زه نعیم د دې راتلونکي امانتدار ښه ګڼم. زه به ډېر څه نه لیکم، ته په خپله ښه پوهېږې چې دا لیک ما ولې ولیکه. هیله ده چې ته به زما خبرې ته پام وکړې. زه غواړم چې زما د رخصتۍ پوره کېدو نه وړاندې د نعیم او عذرا واده وشي. مناسبه نیټه ته په خپله وټاکه. ستا عبدالله د لیک له پای ته رسېدو سره د نعیم په سترګې اوښکې راغلې. ویل وروره زه دا لیک نه وړم، د عذرا واده به له تا سره کېږي. وروره ما وبخښه. عبدالله وویل ستا ګمان دی چې زه به د خپلې خوښ لپاره د خپل کشري ورور د ژوند ټولې خوشحالۍ قربان کړم؟ نعیم ته ما نور مه شرمنده کوه. عبدالله زه له تا سره څه منعت نه کوم نعیمه، له تا نه زیات د عذرا د خوښۍ غم را سره دی. ما ته ستاسو جوړه پخوا هم ډېره ښه ښکارې کېده. کوم څه چې تا زما په خاطر کول زه یې د عذرا لپاره کوم. ورځه اوس هر کېدونکی دی، تر سبا پورې بیرته راوګرځه، ښایي ماما هم له تا سره یو ځای راشي. ورځه وروره دا ته څه وایې؟ زه نه ځم. نعیم نور زیات مه کوه، د عذرا د خوښۍ ذمواري د دواړو په غاړه ده. وروره عبدالله لږ په غوسه او جدي لهجه وویل ورځه، او بیا هغه تر مټ ونیوه او له کوټې نه بهر راووتل. عذرا چې دوی بهر ته د راوتلو په حال کې ولیدل بیرته خپلې بسترې ته راغله او پرې وځغېدله. عبدالله چې نعیم دوه زړی ولید ورغې او د نعیم آس یې له طبلې نه راویست. دواړه ورونه له کوره ووتل. لږ ځنډ وروسته عذرا د آس د پښو تر پهار واورېد. عبدالله بیرته راستون شو او د پروردګار په دربار کې د شکرانې د ادا لپاره ودرېد. سهار وختي چې صابرې د نعیم کټ خالي ولید طبلې خواته لاړه چې د هغه آس یې هم ونه لید. پریشانه ودرېده. عبدالله پرې وپوهېده. ورته وویل مورجانې نعیم لټوې؟
هوکې هغه چېرته دی؟ هغه د څه ضروري کار لپاره بهر ته تللی دی. او بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل مورجانې د نعیم واده به کله کېږي؟ زویې ستا چې وشو د خیره به بیا د ده نوبت وي. مورې زه غواړم چې د ده واده له ما نه مخکې وشي. زویې زه پوهېږم چې ته له نعیم سره ډېره مینه لرې. زه غافله نه یم. د ده لپاره یو مناسب ځای ګورم. خدای جل جلاله دې وکړي چې عذرا غوندې نجلۍ ورته وګورم. مورې نعیم او عذرا له وړکتوبه سره ملګري وو. هو زویې. مورجانې زه غواړم چې دوی تل سره ملګري شي. ستا مطلب دا دی چې هو زه غواړم چې عذرا واده له نعیم سره وشي. صابره حیرانه شوه. عبدالله ته یې وکتل او له مینې یې دواړه لاسونه د هغه پر سر کښېښودل. پتا کې نشته نن خالد غوندې سړی ملته لکه طلحه زبیر په شان د غیرت ملته نشته نن سات او هم قعقاع التمیمي ملته حد کی اسرات سلطنت مد کړ دغه دولت د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت او خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین صدیق عمر عثمان بل علی ګلورین اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنا د امت مومنا راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنا دوهمه لاره. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو نعیم چې بصرې ته ورسېد له خپل یوه همسنپي طلحه سره مخامخ شو. له هغه نه یې واورېدل چې د جمعې له لمانځه وروسته به د ښار په جامع جومات کې د ابن عامر په مشرۍ لویه غونډه جوړیږي. مسلمانان پر سند د حملې کولو په تکل دي او د پوځ مشري محمد بن قاسم ته سپارل شوی. حجاج بن یوسف جهاد ته د خلکو د تشویقولو ذمواري ابن عامر ته سپارلی او په خپله کوپې ته تللی چې خلک پوځ ته راوبلي. د بصرې په خلکو کې د ابن عامر د وینا نه د ښو اغیزو امیدواري ده. ښار ته د ابن صادق په نامه یو تش په نامه فقیر راغلی او د هغه د شرخوښونکو ډلګۍ خلک پټ پټ د سند پر خلاف د جهاد د اعلان مخالفت کوي. په بصره کې د دې اندېښنه ده چې که دغه خلک په غونډه کې برخه واخلي کوم خطرناک حالت رامنځته نه شي. نعیم له طلحه سره په خبرو کې د ده تر کوره ورسېد. آسونه یې هلته پرېښودل او دواړه پلي جومات خواته روان شول. په جومات کې په هغه ورځ تر معمول زیات بیروبار و. له لمانځه نه وروسته ابن عامر په منبر وخت. لا یې څه ویلي نه وو چې له بهر نه نږدې 2000 تنه په شور او زوش پر جومات ورننوتل. د دوی په مخ کې د یو مضبوطو موټو لوی سړی و چې توره چپنه یې اغوستې وه. پر سر یې سپینه پګړۍ وه او په غاړه کې یې د قیمتي غمیو امیل زنګېده. طلحه هغه ته اشاره وکړه وویل وګوره هغه ابن صادق دی. زه بیریږم چې په غونډه کې څه هنګامه جوړ کړي. ابن صادق له نعیم نه څو ګزه وړاندې کېناست او د ده له کېناستلو سره سم راغلي ډله ټوله په یو او بل ځای کې د خلکو په منځ کې کېناستل. ابن عامر په چوپتا د دې خلکو د کېناستلو انتظار وکړ او بیا خپله وینا پیل کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدایانو غیورو زامنو نړۍ له تیرو 89 کلونو راهیسې زموږ د پلرونو او نیکونو غیرت، شجاعت، دبدبه، صبر او زغم ازمویلی دي. په دې موده کې موږ د دنیا د لویو ځواکونو سره ډغرې وهلې دي. لوی ظالم پاچاهان مو رانسکور کړل. زموږ د بخت داستانونه له هغه وخته پیل شول چې د کفر او ستم ځواکونه د رسالت د شمې پتنګانو د وژلو په نیت د مدینې په لوري مخه وکړه او هغه 314 تنه سرښندویان د اسلام ونې خړوبولو ته د خپلو پاک وینو نظرانې ته چمتو شول او د کفارو غشو تورو او نیزو ته خپلې سینې سپار کړې. د دې ستر بري نه وروسته موږ د توحید بیرغ اوچت کړ او د کفر په تعقیب پسې ووتو. د نړۍ ګوټ ته خواره شو خو تر اوسه د دې پراخې نړۍ ډېر داسې ګوټونه پاتې دي چې د پروردګار وروستی پیغام نه دی ورسېدلی. دا زموږ فریضه ده چې د خپل مولا پیغام د دنیا هر ګوټ ته ورسوو او کوم قانون چې زموږ پیغمبر راوړی دی هغه د نړۍ پر انسانانو عملي کړو ځکه چې همدا قانون دی چې د دنیا د زورور او کمزوري انسان ترمنځ مساوات او برابرۍ راوستلی شي او هر مظلوم او بېکسه خپل تر پښو لاندې شوي حقوق بیرته ترلاسه کولی شي. تاریخ ګواه دی چې تر اوسه پرې کوم ځواکونه د دغه ستر او نړیوال قانون پر خلاف درېدلي دي رانسکور شوي او ځپل شوي دي. مسلمانانو زه حیران یم چې د سند راجا د مسلمانانو د غیرت ازموینې جرأت ولې کړی دی. هغه دا څنګه سوچ کړی چې مسلمانان په خپلو کې سره په جګړو او مخالفتونو دومره مشغول او کمزوري شوي دي چې د خپلو لوڼو او خویندو توهین او سپکاوی به په چوپتیا وزغمي.
غازیانو دا ستاسو د غیرت د ازمویلو وخت دی. زما مطلب دا نه دی چې تاسو په زړه کې د بدل او کساد جذبه ویښه کړئ او را اوچت سئ. موږ د سند راجا بخښلی شو، خو موږ د اسلامي عدالت او مساوات علمبرداران د هندوستان په مظلومو قومونو د هغه د ظالمانه واکمنۍ زغم نه لرو. راجا داهر څو تنه مسلمانان بندیان کړل. موږ ته یې په سند کې د اوسپنیز زندان د لکونو انسانانو د رایستلو بلنه راکړه. غازیانو جګ شئ او د بري او فتحې نغارې وژغوئ، د هندوستان تر وروستي ګوټو پورې ورسېږئ. د ابن عامر خبرې لا پای ته نه وې رسېدلې چې ابن صادق له ځایه جګ شو او په لوړ غږ یې وویل: مسلمانانو، زه ابن عامر خپل مشر بولم، زما د ده په خلوص هم هیڅ شک نشته، خو زه په دې خبره افسوس کوم چې داسې نیکخوی انسان هم د حجاج بن یوسف غوندې د هوسپال سړي د لاس اله شو او ستاسو په وړاندې د نړۍ د امن بربادولو خطرناک تصمیمونه نیسي. د حجاج بن یوسف د پخوانیو ظلمونو په وجه د بصرې زیاتره خلک د هغه پر خلاف وو. هغوی له ډېرې مودې راهیسې د یوه داسې سړي په لټه کې وو چې د حجاج بن یوسف پر خلاف برلا څه ویلی شي. دوی ټولو په حیرانۍ سره ابن صادق ته وکتل. ابن عامر څه ویل غوښتل، خو د ابن صادق په لوړ غږ کې د هغه کمزوري غږ ورک شو. خلکو دغه فتحو ته حکومت ستاسو د هیوادونو لاندې کولو او غنیمتونو د هوس لپاره چمتو کوي. خو لږ په سړه سینه سوچ وکړئ چې د دې هیوادونو نیولو او غنیمتونو هوس څومره ګران بیه ځوانۍ خاورې کړي، څومره بچیان یتیمان او څومره میندې کونډې شوي. ما په خپلو سترګو د ترکستان په دښتو کې ستاسې د زامنو او ورونو په سلګونه بې کفنه مړې لیدلي دي. زما زخمیان په کریژو او لټ په لټ اوښتلو لیدلي دي. د دې عبرتناکو نندارو له لیدلو وروسته په دې ویلو مجبور شوم چې د حجاج بن یوسف د نامه او شهرت لپاره باید د مسلمانانو وینې داسې بې دریغه او ارزانه تویې نه شي. مسلمانانو، زه د جهاد مخالفت نه کوم، خو دا ویل ضروري بولم چې په پیل کې جهاد ځکه ضروري و چې موږ کمزوري یو او کفارو غوښتل چې موږ ورک کړي. اوس موږ ځواکمن یو، موږ ته د کوم غلیم نه څه خطر نشته. اوس موږ باید داسې تدبیر ولرو چې نړۍ د امن زانګو شي. مسلمانانو، کوم جنګونه چې د حجاج بن یوسف د فتحو د هوس پوره کولو په خاطر کیږي، جهاد ته هیڅ ورته نه دي. ابن عامر چې خلک د ابن صادق د خبرو تر اغیز لاندې ولیدل، چیغې یې کړې: مسلمانانو، زه نه وم خبر چې په موږ کې تر اوسه پورې داسې فتنه پارونکي خلک شته چې ابن صادق د ابن عامر خبره پوره کولو ته پرېنښوده او په لوړ غږ یې وویل: خلکو، زه په دې خبرو کولو شرمېږم چې د ابن عامر غوندې عزتمن سړی هم د حجاج بن یوسف په جاسوسانو کې شامل دی. د ابن صادق یو ملګري په زوره چیغه کړه: د حجاج بن یوسف جاسوس بهر ته وباسئ. د ابن صادق دا حربه کامیابه شوه. ځینو خلکو د حجاج جاسوس نارې پیل کړې او پر ابن عامر یې له سپکاوي ډکې چیغې کولې. د ابن عامر د یوه شاګرد حوصله تمامه شوه او یو سړی یې په سپېړه ووهه. پر دې هنګامه جوړه شوه او په جماعت کې خلک له یو بل سره لاس او ګریوان شول. محمد بن قاسم ډیر د اندېښنې په حال کې و. د هغه لاس په وار وار د تورې موټ ته ورنږدې کېده، خو د استاد په اشاره به بیرته لرې کړ. په دې حساسه موقع کې نعیم د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لاره کړه او منبر ته پورته شو. په خپل خوږه غږ یې د قرآن کریم تلاوت پیل کړ. د قرآن کریم الفاظو د خلکو په زړونو جادو وکړ او یو د بل د چوپ کولو هڅه یې وکړه. ابن صادق چې غوښتل دغه غونډه ګډه وډه کړي، یو ځل بیا د ګډوډۍ هڅه وکړه، خو د قرآن د الفاظو په وجه چې په خلکو کومه چوپتیا خپره وه، دا جرأت یې ونه کړ او له ویرې چوپ شو. نعیم چې خلک چوپ ولیدل، په خبرو یې پیل وکړ: د بصرې بدمرغه خلکو، د خدای جل جلاله له قهر وویریږئ او سوچ وکړئ چې چیرته ولاړ یاست او څه کوئ. افسوس د کومو جماعتونو د جوړولو لپاره چې ستاسو پلرونو او نیکونو خپلې وینې او هډونه قربانول، نن تاسو پکې له فتنو جوړولو نه مخ نه اړوئ. د نعیم دې خبرې په جماعت کې چوپتیا خوره کړه. هغه په خپله غمجنه لهجه وویل: دا هغه ځای دی چې ستاسو پلرونو او نیکونو به د خدای جل جلاله له ویرې پکې لړزېدل. دوی به چې دلته راننوتل، د دنیا له ټولو نعمتونو او راحتونو به یې خپل خیال لیدلی و. زه حیران یم چې نن تاسو په ذهن کې دومره لوی بدلون څه ور راغی. زما ګمان نه کېده چې ستاسو ایمان به دومره کمزوري وي. تاسو د خدای او رسول صلی الله علیه وسلم په مینه د ځان قربانونکو غازیانو اولادونه یاست. ستاسو په زړه کې د دې خبرې احساس چې یوه ورځ به له خپلو پلرونو سره مخامخ کیږئ، تاسو دې ته نه پرېږدئ چې داسې ذلیل حرکت وکړئ. زه نه پوهېږم چې تاسو د دې جرأت ورکوونکی کوم بل څوک دی. ابن صادق جګ شو، خلک هغه ته مخ واړو، ویې کتل. هغه د وخت نزاکت حس کړ. د خلکو په زړونو کې د نعیم د خبرو د بې اغېزه کولو هڅه وکړه او چیغې کړې: خلکو، دا هم د حجاج جاسوس دی، دی هم بهر ته وباسئ. هغه نور هم څه ویل غوښتل، خو له غوسې نه د نعیم رېږدېدونکی غږ اوچت شو: زه به د حجاج جاسوس یم، خو د اسلام غدار نه یم. د بصرې بدمرغه خلکو، تاسو د دې سړي له خولې واورېدل چې موږ هغه وخت جهاد ته ضرورت درلود چې موږ کمزوري وو، خو ستاسې وینې په جوش رانغلې. په تاسو کې یوه هم دا سوچ ونه کړ چې د لومړۍ پیړۍ هر مسلمان د نن ورځې له مسلمانانو
ایمان نه په صبر ځواک او توکل کې زیات وو. هغوی څوک وو او څه یې وکړل؟ تاسو ته دا معلومه نه ده چې له هغوی سره څه وو؟ له هغوی سره د صدیق اکبر خلوص، د عمر فاروق جلال، د عثمان غنی غنا، د علي مرتضی زړورتیا او د ځمکې او اسمان د مالک د محبوب صلی الله علیه وسلم دعاګانې وي. ستاسو په یاد چې کله د مسلمانانو 314 تنه د کفارو مقابلې ته وروتل، د الله محبوب رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن ټول اسلام د ټول کفر مقابلې ته روان دی. خو نن یو ذلیل انسان ستاسو په مخ درته وایي چې هغوی نعوذ بالله له موږ نه کمزوري وو. د نعیم خبرو په خلکو ډیر تاثیر وکړ. چا د الله اکبر نه راوچاته کړه او نور ورسره بدرګه کړه. ځینې ابن صادق ته مخ ور واړوه او ورته کتل او پر هغه د ملامتۍ ویل پیل کړل. نعیم خپل خبرو ته دوام ورکړ. دوستانو او مشرانو، د خدای جل جلاله په لار کې د ځان مال او ټولو راحتونو پر سرشندونکو غازیانو د هیوادونو لاندې کولو او د غنیمت د هوس تورونه ډیر بې انصافي ده. که دوی د دنیا هوس درلودی بیا به مو د سرشندنې هغه جذبه نه لیدله چې یوه د ګوتو په شمېر ډلګۍ به د کفارو د بې شمېره پوځ مخې ته سینه سپر ولاړ وو. که دوی د حکومت او واکمنۍ وږي وای نو فتح شو او مغلوب ولسونو ته به برابر او مساوي حقوق نور کول. اوس هم په موږ کې داسې څوک شته چې جهاد ته د شهادت د مینې په پرځای د غنیمت لپاره ځي. مجاهد د حکومت نه بې پروا خو د خدای جل جلاله په لاره کې هر څه ښودونکي ته په دنیا کې سرلوړي اوسېدل عجیبه نه ده. واکمني د مجاهد د فتح لازمي نتیجه ده. مسلمانانو، زموږ ماضي تاریخ که د صدیق اکبر د خلوص له دسارن نه ډک دی نو د عبدالله بن ابي سلول د منافقت له تبصرونه هم تش نه دی. د حضرت صدیق په لاره تلونکو د ژوند هدف تل د اسلام سرلوړي وه او د عبدالله بن ابي سلول د پیروان د اسلام د بري په مخ کې خنډونه جوړوي. خو نتیجه سره ووتله. زه د عبدالله بن ابي سلول د دې میراث خواره نه پوښتم. د ابن صادق حالت هغه ګیدړ ته ورته و چې له څلورو خواونه ښکاریانو راقبو کړي وي. هغه پر دې باوري شو د دې جادو ژبې ځوان څو نور الفاظ به ټول خلک د ده پر خلاف راوپاروي. هغه یوه او بله خواته وکتل او هرې خواته د خلکو له کرکجن نظر سره مخ شو. ورو ورو یې ځان شاته ویست. چا وویل منافق درومي راونیسئ، څو ځوانان دی ونیسئ په ویلو پرې ورپرېوتل. د هغه ملګرو د ده د ژغورلو هڅه وکړه خو د ګڼې ګوڼې په وجه یې څه ونه کړای شول. چا هغه ته ډیکا ورکړه او چا په سپېړه واهه. محمد بن قاسم ور وړاندې شو. خلک یې یوې او بلې خواته لرې کړل او ډېر په زحمت یې هغه د خلکو له منګولو وژغوره. هغه چې ځان د خلکو له منګولو آزاد ولید نو په منډه وتښتېد. څو سرشاره ځوانانو د ده په لیدلو په دې تکل شول چې ورپسې شي خو محمد بن قاسم هغوی منع کړل. د ابن صادق د ډلې خلک هم یو له جماعت نه ووتل. خلک بیرته چوپ شول. نعیم ته یې پام واړوه. هغه خپلو خبرو ته دوام ورکړ. په دې نړۍ کې د بقا لپاره هره ذره د بلې ذرې ټکر ته په ځواب ورکولو کې مجبوره ده. یو مسلمان ته جهاد یوه ډېره مهمه فریضه ده. له دنیا نه د امن ګواري جوړولو لپاره لازمه ده چې د کفر اورتون چوپ سي. د بدر، حنین، قادسیې، یرموک او جنادین په ډګرونو کې زموږ د پلرونو د تکبیر شعارونه د کفر په اور کې د لولپه شوو مظلومانو د فریادونو ځواب وو. او نن تمځپلي انسانان د سند په میدانونو کې زموږ د تورو د شرنګهار د اورېدو په انتظار دي. مسلمانانو، تاسو د خپل قوم د هغه لور فریاد اورېدلی دی چې د راجا داهر په زندان کې ده. تاسو ته د سند د فتح زیری در کوم. غازی د خدای جل جلاله توره ده. کوم مرمیر چې د هغې په وړاندې نیغ شي غوس بشي. د سند مغرور راجا تاسو ته د خپلو تورو او موټو د زور ازمایلو بلنه درکړې ده. غازیانو جګ شئ او دا ثابته کړئ چې تر اوسه پورې مو په رګونو کې د عربي شازلمیو وینه نه ده وچه شوې. یو لوري ته مهربان خدای جل جلاله ستاسو د جهاد جذبې او بل پلو نړۍ ستاسو غیرت ازموي. آیا تاسو دې ازمایښت ته چمتو یاست؟ د کشري مجاهد غږ ته زړو او زلمیانو په یوه غږ ځواب ورکړ. موږ تیار یو، موږ تیار یو. نعیم خپل بوډا استاد ته وکتل. د هغه په شونډو مسکا خپره وه او په سترګو کې د خوښۍ اوښکې ځلېدې. ابن عامر بیا جګ شو، لنډې خبرې یې وکړې. بیا په جهاد کې ګډون کوونکو ته ضروري هدایات ورکړل او غونډه پای ته ورسېده. نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا. د امت مومنا راج دې کوي تا د اسلام په برکت مومنا. د امت مومنا نشتا نن هغه نور الدین محمود زنګ قربانا.
نن هم پکار دی والقدس تا ایوبی قربانا رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا ود اسلام کلمان در پرز مکا خورا هم د اقصان گڑکی د صلیب مات ټوټا هم باطنیان پتیختا دا شویگان پتیختا مغول شو دړې وړې هم صلیبیان پتیختا په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا راځي کوي ته د اسلام په برکت مومن خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو د شپې د محمد بن قاسم کره ابن عامر سعید نعیم او د شار څو نور معززین د ورځې په پیښه سره وژغېدل. نعیم په دې ورځ نه یوازې د بصرې ځوانان پر ځان واړول بلکې د پخو عمر خاوندانو یې هم تدبیر او زړورتیا ستایله. ابن عامر خپل زلمی شاګرد ډېر ښه وپېژند. هغه ته څرګنده وه چې د نعیم په زړه کې له خطرناکو حادثو سره پراخه تندې د مخامخ کېدو اراده او حوصله شته، خو نه چې هغه کوم کمال وښود دا د ده له تمو هم لوړ و. د سعید د خوښۍ اندازه نه وه. هغه په وار وار خپل زلمي خورۍ ته کتل او هر شېبه به یې له خولې نه د نعیم د اوږده ژوند دعا وتله. له خبر نه وروسته هغه د نعیم د حوصلې اوچتولو په خاطر سیند ته د لښکر سره د تلو لپاره لومړی خپل نوم اعلان کړ. ابن عامر هم سره له دې چې په ښوونځي کې د ته زیات ضرورت و له لښکر سره د وتلو اجازه ورکړه. پخپله ابن عامر هم له خپلو شاګردانو محمد بن قاسم او نعیم سره د ملګري اراده وکړه، خو هغه ډېر بوډا او کمزوری و. تور یې نشوی اوچتولی، خو د بصرې خلکو په یوه خوله د ده د ارادې مخالفت وکړ او ویل چې په ښوونځي کې چې د جګړې تر محاذ نه لوی خدمت ترسره کوي. د بصرې خلکو سعید هم راوګرځوه، خو محمد بن قاسم د خپل حمله کوونکي ګروپ لپاره یو تجربه کار جنرال ته ضرورت درلود او هغه د همدې ګروپ د قومندانۍ لپاره ورسره ملګري کړ. نعیم هرې شېبې یو منزل ته نږدې کاوه او له بل نه لرې کېده. هغه به سر ځوړند کړ او د مجلس خبرې به یې اورېدې. ابن عامر د خپل عادت سره سم د کفر او اسلام د لومړیو جګړو پیښې یادولې. چا له بهر نه دروازه وټکوله، د محمد بن قاسم نوکر دروازه خلاصه کړه. یو بوډا عرب چې باڼه او وریځې یې هم سپینې شوې وې په یوه لاس کې لکاڼه او په بل کې یوه غوټه کوټې ته ورننوت. د هغه پر وجود د زخمونو نښانونه دا ښودله چې یو وخت یې د تورو او نیزو سره لوبې کړي دي. ابن عامر هغه وپېژند، یو ګام ور وړاندې شو او لاس یې ورکړ. بوډا په کمزوري غږ وویل، ما په ښوونځي کې تاسو لټولی، هلته راته معلومه شوه چې تاسو دلته راغلي یاست. ابن عامر ورته وویل، ته ډېر په زحمت شوی یې، کښېنه. بوډا د هغه تر څنګ کښېناست. ابن عامر وویل، له ډېرې مودې وروسته دې په زیارت مشرف شوم، ووایه څنګه راغلی؟ بوډا وویل، ما ته نن چا د جومات کیسه وکړه، زه هغه ځوان لټوم چې نن یې د بصرې واړه زاړه د همت ترانې وایي. ما ته معلومه شوه چې هغه د عبدالرحمن زوی دی. د عبدالرحمن پلار زما ډېر خوږ دوست و. که تاسو ته هغه زلمی معلوم وي نو زما له طرفه دا څو شیان ورته ورکړئ. بوډا دا وویل او غوټه یې خلاصه کړه. وړمه ورځ له ترکستان خبر راغلی دی چې عبیده شهید سوی. ابن عامر وپوښتل، کوم عبیده؟ ستا لمسی؟ هو همهغه. په کور کې دا توره او زغره پالتو پاتې دي. اوس زما په کورنۍ کې د دې حق ادا کوونکی څوک پاتې نه دی. دا ځکه خو دا باید کوم غازي ته نظرانه کړم. ابن عامر نعیم ته وکتل، هغه یې په مطلب وپوهېده. بوډا ته نږدې ورغی او وویل، زه ستا مننه کوم، که زه وکړی شم نو ستا دا سوغات به ښه په کار واچوم. تاسو ماته دعا وکړئ. نږدې نیمه شپه دا مجلس ړنګ شو او ټول خپل کورونو ته ولاړل. نعیم له خپل ماما سره ونیده، خو محمد بن قاسم پرېښود او همهلته پاتې شو. د هغه په ټینګار سعید نعیم ته اجازه ورکړه چې پاتې شي. دې دواړه د سعید د رخصېدو لپاره له کوره بهر ووتل او تر لږ ځایه ورسره ولاړل. سعید تر اوسه پورې د نعیم سره د کور په باب د څه ویلو فرصت نه و موندلی. هغه په تک تک کې ودرېد او پوښتنه یې وکړه، نعیمه په کور کې خو خیرات دی؟ هو ماما ټول روغ جوړ و مرجانې. نعیم نور هم څه ویل غوښتل، بیا د لیک را ایستلو په خیال لاس جیب ته ننویست، خو له څه سوچ وروسته یې لاس تش بیرته راویست. هو خور مې څه ویل؟ هغې تا ته سلام وایه ماما جانه. نوره شپه نعیم اړخ په اړخ واوښت. ټوله شپه نعیم اړخ په اړخ واوښت. سهار ته نږدې سترګه ورغله. په خوب یې ولیدل چې د بصرې له ارواپالو بڼو او د محبت پارونکو نغمو ډېر لرې د سیند په میدانونو کې د جګړې د خطرناکو او لړزونکو نندارو په مخ کې ولاړ دی. سبا ته نعیم له پو سره د یوه سالار په حیث ملګری شو. هغه په هر ګام د هیلو پخواني کلي تر پښو لاندې غوبل کول او نو ارزوګانو ماڼۍ یې درولې او پر مخ روان و.
یو وخت له داسې ځای نه تېرېدل چې د دوی د کلي د خرما ونې ترې ښکاره کېدې. د ده په ځوان زړګي کې د پخواني یادونو توپان راوالوت. د هغه دنګې ونې لیدلې چې تر سیوري لاندې یې د ژوند ډېر خوږې شپې او ورځې تېرې شوي. د ده د امیدونو او هیلو کلي یوازې 2 میله لرې و. یو ځل یې په زړه کې وروګرځېدل چې آس چارګام کړي او یو ځل کور ته ولاړ شي، له مور او ورور سره وګوري او له هغه صحرایي حورې سره څو خبرې وکړي او بیا ترې رخصت شي. خو د مجاهد ضمیر د هغه په دې لطیفو احساساتو غلبه وموندله. لیک یې له جیب راویست، ویلست او بیا یې بیرته په جیب کې کښېښود. په کور کې د عبدالله او نعیم له خبرو اورېدو وروسته د عذرا د خوښۍ اټکل ګران و. د هغې اروا د خوښۍ په 8م اسمان کې نڅېده. ټوله شپه ویښه وه، خو بیا هم سهار ته تر پخوا زیاته خوښه او تازه وه. د مایوسۍ په اور کې د سوځېدو نه وروسته د هیلو د ونې بیا رازرغونېدل د قدرت یو ډېر لوی احسان و. عذرا نن د عبدالله د احسان تر بار لاندې وه. دا پوهېده چې د عبدالله دغه ایثار یوازې د نعیم لپاره نه و، بلکې د دې لپاره هم و. د هغه مینه څومره پاکه وه، د هغه زړه ته په څومره صدمه رسېدلې وي. کاشکې دا صدمه نه وای رسېدلې، کاشکې د دې له نعیم سره دومره مینه نه وای او د عبدالله زړه یې نه وای مات کړی. د عذرا په زړه کې به چې دا خیالونه ورغلل، زړه به یې ولوېد، خو بیا به د زړه په پردو کې د غم دغه وړې وړې انګازې د خوښۍ په نغمو کې غلي او ورکې وې. د عذرا ګمان و چې نعیم به تر ماښامه بیرته راستون شي. پر هغې ورځ په انتظار ډېره سخته تېره شوه. ماښام شو. د غازي داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې ماښام څه وسول دا به په راتلونکې خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وقت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې دینن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه د معتصم بلاد د جوج هغه جذبه دریاد کړه د یوې خور د مظلومیت کړي کناره دریاد کړه د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې دریاد کړه ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علوم دور هغه علم خلافات تل کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه